سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یئ. د دارالامان ماڼۍ ښکلی او روڼ انځور او د جنګ سالارانو مړې سترګې ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. تېره شپه د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې پرانیستې مراسم جوړ شوي وو. یا د مراسمو کې ګڼ شمېر عامو خلکو او حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه چې د هېواد په کچه له تود هرکلي سره مخ شول. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما در سره لایک او مخکې شیر کړئ. ورسره په خوا کې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او ګومړي نشان ووهئ. یوې مسلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي دي، دغو مراسمو کې د پخواني جهادي مشرانو او د سیاسي ګوندونو د استازو برخه نه اخیستل وو. چارو اداره کې باوري سرچینو وویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو استازو او سیاسیونو ته رسمي بلنلیکونه ورلېږل شوي وو، خو هغوی د نه راتګ سربیره ان د هو او نه ځواب هم ورنه کړ. سیاسیونو او پخوانیو جنګ سالارانو د دوه دلیلونو له امله یادو مراسمو کې برخه وانخیسته. لومړی هغه سیاسون چې اوس له جمهور رئیس په ټوله کې له دې حکومت سره ناسالم رقابت کې ښکیل دي، دوی د اوږدې له امله د دغو مراسمو کې برخه وانخیسته، ځکه هغوی تل د اصلاحاتو او پرمختګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. هغوی دومره هم نه لوړېږي چې افغانستان کې د آبادۍ په هدف یوه تیږه په بله تیږه کېښودل شي. دویم، پخواني جهادي مشران او جنګ سالارانو ته هم رسمي بلنه ورکړل شوې وه چې هغوی پکې برخه وانخیسته. جنګ سالاران، پخواني جهادي مشران او قومندان اوسنیو شرایطو کې له داسې یو ځوان افغان نسل سره مخ دي چې هر حرکت او دریځ یې د آبادۍ او پرمختګ هدف دی. خو برعکس کورنیو جګړو کې بیا د همدې نسل زیاته برخه د همدې جنګ سالارانو په وچ زور جګړې ته ورکش کوله او په مختلفو نومونو به یې تېرېستل او جګړو ته به یې هڅول. اما اوس همدا نسل پر دوی لعنت وایي او د هېواد د بربادۍ لامل یې بولي. د رسمي دعوت سربیره جنګ سالاران ځکه د دارالامان ماڼۍ ته د بیا رغېدو پرانیستې غونډې مراسمو ته رانغلل چې د هغوی سترګې خړې وې او د شرم احساس یې کاوه. هر څراغ او هر دیوال پرې داسې لګېده لکه لوی تندر، ځکه د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل وو او لا هم دغه شوق لري. هغوی درکړې وه که چیرې دې مراسمو ته لاړ شي، ممکن د ځوان او آبادۍ غوښتونکو نسل له کلک غبرګون سره مخ شي. ځوان نسل د دارالامان بیګانۍ غونډه کې د دریو شخصیتونو ته زیات خوشحاله او د لاسونو په پړکا یې بدرګه کاوه. غازي امان الله خان، داود خان او ډاکټر نجیب. غازي امان الله خان ته یې د خپلواکۍ د ګټیالي او د پرمختګ د سمبول نوم ورکاوه. داود خان ته یې ځکه خوشحالي کوله چې هغه جمهوریت غوښتونکی او تل یې د آبادۍ فکر کاوه. او شهید ډاکټر نجیب الله ته یې ځکه لاسونه پړکول چې هغه تل د افغانستان د ځمکني بشپړتیا خبره کړې وه. تاسو څه نظر لرئ چې آیا په رښتیا دغه پخواني جنګ سالاران د شرم او خجالت د لاسه د دارالامان ماڼۍ د پرانیست غونډې ته لا نړل؟ دوی پوهېدل چې کېدلی شي د دارالامان ماڼۍ د پرانیست غونډې کې به د ځوانانو د سختو غبرګونونو سره مخ شي. نظر مو حتما راته لاندې په کمنټ کې پرېږدئ. یوازې په هو او یا نه ځواب راکړئ. زموږ نه د حمایت لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب کړئ چې په لاندې سور رنګ کې یې سبسکرایب لیکلی ووهئ او ورسره په خوا کې د ګومړي علامه د هغه هم ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.